په شاه فیصل جومات کې په حاشیې خلک په غوسه کړي دي دا چې د پاکستان په شاه فیصل جومات کې څه روان دي، کومې لوبې پکې روانې دي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د شاه فیصل جومات په صحنه کې دننه د پاکستانی هلکانو او نجونو ترمنځ جنسي ارتباطاتو خلک سخت په غوسه کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي چې هلکان او نجونې یو بل ته غېږې ورکوي او یو د بل په مخصوصو اعضاو لاس وهي او وروسته سره څنډې ته کیږي. تر دې مخکې هم په کراچۍ کې د پاکستان مؤسس محمد علي جناح په مقبره کې د هلکانو او نجونو ترمنځ د جنسي اړیکو راپورونه او وایني شواهد خپاره شوي وو چې پاکستانی تلویزیونونو پرې پروګرامونه جوړ کړي وو. د جناح مقبره کې د پاشۍ په هکله هم راپورونه زیات ورکړل شوي وو. ویل کېږي چې د اسلام آباد، لاهور، کراچۍ په شمول په یو شمېر پاکستانی ښارونو کې د ښځو بدلک او د شرابو جوړول او څښل عام کار ګرځېدلی چې په خپله پاکستانی رسنیو هم پرې راپورونه لیکلي دي. د پاکستانی رسنیو لخوا په دې هکله ورکول شوي راپورونه معمولا پاکستان د غیر پښتني سیمو په هکله کې دي، ځکه د پښتنو سیمو خلک تر ډیره پښتني او مذهبي روایاتو ته ژمن خلک دي. شاه فیصل جومات چې د سعودي د پخواني پاچا فیصل په نامه دی په 1980 میلادي کال کې د سعودي عربستان په 120 میلیونه ډالر مالی مرسته د مارګولي غره په لمنه کې د 5014 مربع مترو په ساحه کې جوړ شوی چې په یو وخت کې 10,000 لمونځ کوونکي په داخل، 4,000 په دالانونو او 40,000 نورې په حویلۍ کې لمونځ کولی شي. د شاه فیصل جومات په ساحه کې د پاکستان د وژل شوي پخواني کتاکتور او د افغانستان ورانونې کې د مهم کرکټر ضیاءالحق جسد هم ښخ شوی دی. که څه هم په دغه هیواد کې د او دې ته ورته ډېرې پیښې کیږي او څوک یې مخه نه نیسي، خو د پاکستان پوځ او پوځي استخبارات یعنی ISI خپل هیواد د اسلام کلا بولي او په سیمه کې د ستراتیژیک عمق په تعقیبولو په لړ کې د مذهبي افراطیانو په استخدام سره له نږدې 4.5 لسیزو راهیسې د اسلام په نامه نورو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان ته ترهګري صادروي او بېګناه خلک پکې مړه کوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.